ما ویل تا پسې رنځور شوم زه هغې ویل ما باندې احسان مه کوه ته خو د مخکې نه چوپلی یانې ژبه خپله ده رنګ یې خپل دی هغې لور سي لور څه وایي شاعر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل جانان ته ټول جهان لوګې کي ته به وایې دا جوړېده ده د پلار دی دنیا مې خوښه شوه ناره یې نه کړه ورنه یو مشر مې جرګه کې واستو نو هغه د سور بچي اذان نه وکړ نن یوه ښځه یو استاد له لاړه ویل که چا ونه کړم نو څه به کوم هغه ویل زه خو چېرته تللی نه یم د کلي ښځو رانه سطر نه کوم ما ویلې زه یې جوړې ډېر خوښ یم خو چا راته ویل ورته سړی نه ښکاري هغه څنګه زانګو کې کار وکړه زانګو ناوخته رالم نو ښځې مې ویل خالي زانګو له جوټې مه ورکوه ماشوم خو خوار شي دا دی ما سره دی ما ویل چې تاسو شپې ساتلې نه دی نو که چېرته غله راشي پسې یې یروئ ویلې هغې پسې مونږ خپله غاپو چې باتم کې اته ځله فیل شو مې ویلې نور سکول مه وایه هسې نه دماغ دې کار پرې نه دی ما ورته ویلې لور دې راکړه ګنې هغې ویل ګنې نو څه به وکړې ما ویل نو زه به ځان له بله وکړم چت باندې ناسته وه هلال کمیټي مونږ یې په تمه وو چې میاشت به ګوري هغې د پاس نه جینکو ته کتل د مړ سړي نه چې اګست لاس پرېښو ما ورته ویلې دا د څه لپاره ویل چې امرنامه ورته پکې میلو شي چا راته ویل اکسیډنټ شوی دی دوه پکې مړه دي هغې هېڅ هم نه وایي او یو پکې خوږ دی هغه چغې وایي ډاکو ویل ورته که شور دې وکړو ګورې رسا دې په دې پوزه ولم هغه ویل سمه بیا پسې اخلم د ډېرو شپو نه یې چې تنګ شوه کوربه مېلمه ته یې ویل بچي دې نه یادېږي ویلې سبا نه به هغې هم راولي هغې ویل وروره پرتوګاښ دې زانګي ګورېږي که ما هغې ویل وروره مطلب دا دی چې ما ته یې هڅه وکړه چې زه یې خوښ کړم وروره ورته وویل شاباس د میکاپونو د خدای پېښ وباسي چې بارانه را لنده خوشته که نو بیا مې خپله ښځه نه پېژانده چا یو وزیر ته شکایت وکړلو دلته بجلیانې هر وخت ځي او راځي هغه ویل ځان له جنریټر یې واخلئ زبردست یې وکړو ما سره ما ته خو ډاکټر ته یاستې ظفر خان ظفر ظفر سره ډاکټر ته کې ودی کنه دا زموږ یو بل دغه دی ډاکټر هغه نوم یې ظفر دی بابا ورته ډاکټر وایي کنه بله بابا دې چېرته څه کوي دی خو جو وابډا کې وو او وابډا کې دی خو وابډا کې د لېډمن نو هغه لین د لاسه جوړ لاسه جوړ شي دا یې اوس د کومې نو د خدمت کوي کړي دي او ته یې